بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک تپوس کوي دستانه ای پیغمبره عن الشهر الحرام په باره د میاشتې عزتمنده کې قتال د جنگ کولو فیه په دې میاشت کې قل ته ورته ووایه ای پیغمبره قتال چې جنگ کول په دې میاشت کې فیه په دې کې کبیر لویه ګناه ده وصد او منع کول خلکو لره عن سبیل الله د لارې د الله نه وکفر او کفر کول به په الله والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلق منع کول و اخراج اهله او شړل د هغې د اوسیدونکو منه د هغې نه اکبر ډیره غټه ګناه ده د دې قتال نه هم عند الله په نزد الله تعالی والفتنه او فتنه راپورته کول یا شرک کول اکبر ډیر لوی جرم دی من القتل د قتل نه ولا یزالون او همیشه به وي دوی دا کافران به همیشه وي یقاتلونکم چې جنگ به کوي تاسو سره حتی تر دې یردوکم چې واړوي تاسو عن دینکم د دین خپلنا ان استطاعوا کچرې وسې برشي ومن یرتد او څوک چې واوړېدو منکم ستاسو نه عن دینه د دین خپلنا فیموت او بیا مړ شو وهو په داسې حال کې چې دی کافر وي فاولئک پس دغه کسان حبطت اعمالهم برباد شو ضایع شو عملونه د دوی په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولئک هم دغه کسان اصحاب النار اور والا دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه وي ان الذین بشک هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی والذین هغه کسان هاجرو چې هجرت یې کړی دی وجاهدوا او جهاد یې کړی دی فی سبیل الله په لاره د الله کې اولئک دغه کسان یرجون امید لري رحمت الله د رحمت د الله تعالی والله الله رب العالمین غفور ډیر بخون کې رحیم ډیر مهربان دی